السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې داسې نظر مې ایښی و چې که پلانکی کار وشو د ماپښین د لمانځه څخه وروسته به زه 2 رکعته نفل همیشه کوم. نو وایي کله راسه پاته شي نو زه څه چم وکړم؟ محترمه ستا لپاره دا ښه خبره ده چې د دغه نظر پر ځای کفاره ورکړي. دا نظر لکه قسم دی که پر سړي واوښتي بیا به کفاره ورکړي. کفاره لکه د قسم ده، دا ډول کفاره ده. 10 مسکینان پټول دي یا هغو ته د سرسۍ اندازه قدر پیسې ورکول دي. نو راولاړ شه د دغه نظر پر ځای باندې 10 مسکینان پټ کړه یا 10 مسکینانو ته د سرسۍ اندازه قدر سرسۍ هر ساعت څونه راکړه 100 افغانۍ وکړي 90 افغانۍ و 80 افغانۍ و هر څو چې یا هر څو کلدارې چې وې چې په هر ځای کې یې د هغه ځای سرسۍ معتبره 10 مسکینانو ته هغه پیسې ورکړه. د سرسۍ پیسې که 100 روپۍ کېدې نو په 1000 روپۍ کېږي. 10 مسکینانو ته سلۍ ورکړه برابر خلاص. بحر راک فتح قدیر جلد 4 صفحه 315 او دغه رنګه فتاوی هندیه جلد 2 صفحه 17 الثاني. نو محترمه کفاره یې ورکړه برابر د غاړې خلاص. د آینده تکلیفه به مو خلاصه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.